دلسوز صاحب زه ډېر ورځونه یو سوچ کوم خو په حال یې نه پوهېږم. ما ته پته لري چې تاسو به څه سوچ کوئ. ښه وایه څه سوچ کوم؟ د واده سوچ کوئ چې بس. دا څنګه پته ده؟ وایي چې همدې خبرو خو دې زه دې حد ته راورسولم او یو ورځ ویلي چې تاسو به م غزلې او چاربیتې وایئ. دلسوز صاحب پلار راته وایي چې زه ستا واده کول غواړم چې د خپل کور شي. همدغه خبرې دي ما د خپله مور کوي چې بچې واده دله کوم چې وي د خپل کور شي. نو تاسو څه سوچ وکړو؟ نو زه خو اوس مور نشم خفه کولی که نه دي. او که نه دلسوز صاحب زه خپل پلار خبره نشم غورځولی. تاسو چې د پلار خبره منئ زه به د مور یې منوي. هسې دلسوز صاحب ستاسو مور څنګه ده؟ زما مور چې دي لکه د ګلزاده نه دي دي چې د برید لرکې او لوپټه په سر کې دي بس همدغه شی دي. تا په شان نه ده؟ نه دي ما ته خو ښایست کې نه رسېږي زه خو نیاته تلیم دي. ښه یو ورځ به تا مور سره ضرور ملاویږم. ضروري دي ولې نه دي خامخا دي. بلکې چې کله زما واده یې که نه نو ستا مور به مونږ کوي. وای دا تاسو څنګه خبرې وکړه خو به هسې ملتې بس نه نه بس ته ورځم. نو ټیک ته څه ټیک ته؟ هسې دي بس excuse me. السلام علیکم یا اهل گلزاده. وعلیکم سلام. تشریف کیده؟ Oh, thank you, Mrs. Gulzada. Are you fine? I'm fine. Oh, good. نن ډېر زیات خوشحاله ښکارې. څه چل دی؟ اصل کې مسز روبینا ګلزاده د انسان ټوله خوشحالي په سرو او شنو نوټونو کې ده او نن زما په جیب کې سرو شنه نوټونه دي. ښه تنخوا دې اخیستې ده؟ پلیز مسز ګلزاده منتلی سیلري وایه د جاهلانو خبرې پرېږده. اخر مونږ په 21مه صدۍ کې قدم ایښی دی. ورشه پلیز او دستی کې تیاره شه. ولې چېرته ځې څه؟ او یس نن به زه او ته یعنی یو اینڈ می په یو 5 سٹار ریسټورنټ او نو په یو 10 سٹار ریسټورنټ کې ډینر کوو. څه؟ ولې د کور دال ساګ دوستي نه خواسته؟ او سویټي کم آن کله کله پکې عیاشي پکار ده. نن به مونږ په یو ډېر ښه هوټل کې ډینر کوو او هغه هم د انګلیش میوزیک او انګلیش موسیقۍ سره. ته ورشه دستی کې تیاره شه. او یا my sons were all bekar. They went to samandar par. Nobody call him donkey. Nobody call him stupid. They send me a motor car. Dear superstar. دا څه باندې سور شو؟ د بجلی بل مې ولیدو نو سترګو مې لوډ شیډینګ رالو. د دې یوې کمرې 200 روپۍ بل او دا د دوکاندار ماما 1300 روپۍ بل. او دا ټولې څونه شوې؟ 4000. او تنخوا یې څومره اخیستې؟ 2 روپۍ کم 4000. ښه نو بقایه څه پاتې شوه؟ بس چې څه یې پخ کړي وم هغه راوړه. د چڼو دال مې پخ کړی دی نو. ته د چڼو دال راوړه. زه به اوس ځان ته لږه مشرقي موسیقي ولګوم. مورې ته به داسې کار کې خیر وکړي چې بنارسۍ به سردوبارې ووینځي، استري به کړي او د کاپورو ګولو کې به کښېږدي. ګورې نه
خوره یې دا جینۍ د څوک او د کوم خاندان نه ده جایداد څومره دی او په فصل کې غله څومره کېږي ماماجي نو د پټواري که ګرداوري ماماجي ګوره حسن او ښایست کوم دی دا په خپله یو جایداد دی لکه ما ته ګوره بس لالا اسوک چې دي به زما شهزاده خوښ شوی دی دا هم ډېره ده زه خوره چې ستاسو د ټولو خوښه ده نو زما هم خوښه ده نو د ګلزاده واده به مو شي اوسه دویم ماماجي زنده باد ومنو نه ما ته پته ده چې ډېرې ورځې وشوې ستوماني دې نه ده اوتې په دې واده کې به دې دا ګډه ستوماني وویه دویم ماماجي دومره به ګډېږم چې په آخره کې به مې ټوټې په کټ کې راوړي ښه خورې زه کور ته ځم لږ به د راشنکوب صفا کړمه ډېرې ورځې وشوې صفا کړی مې نه دی ماماجي د مخکې دې رڼا شه دویم روريه دا اوس نه پېښورو نه اچوه دا موقع کله کله راځي ماما د شهزاده خو په جامو کې نه ځایږي نه روري خولې ناوې ته ګټو باندې وړېږي نه ګډه کوي نه بیا بس دی تاسو خو بل کار نشته دی شاید دا څلورمه پتیله دې نه مې خوباسې चाची دا بیا څه چل دی لوی بخیر رالی ته دې وخا چې دې د کتاب ګل جاسوسي حسن زاده بیا څه چل دی چې ګډېږي دې ورځ ده کې مې ضرور کوېدن نه که نه وایي تو هم دې خبر ته زړه خوشحاله وه سوزه د کتاب ګل لوري انشاءالله ته به زما ناوي ووینې مړې ته خو یې چې ترې ته هم نه رسي سبحان الله دا دونه خسته ده مور یې ورته وویې ته بدري جمالي د کورنۍ ده نو هغه بدر جماله ده او کور په کور چې بنګړي خرڅوي ایله راسره جوړېږي د کتاب ګل لوري تا ځان ته کتلي مړې ته خو داسې ښکاري لکه چې کټمل له چا سور پالش ورکړي سوځي به زما دشمنان زه به ولې سوځم لور دې پرېږده څنګه راغلی یې دې کې مې شهزاده ته څه راوړي دي خو د داسې بدې شم جوړې په اسمانونو کې لیکلې کېږي روټي نه روبي زه ستا خوښ شوم او ته زما خوښه شوې او واده مو شو او شهزاده دا د قسمت خبرې دي بس ته زما په قسمت کې لیکلې وې نو زما قبول دی اصل کې چې کله نه مې تاسو سره واده شوي دي نو د دې رنګ نه مې سم سور انار جوړ شو تیمور دې د خندا نظر شه زم تاسو له آیس کریم راوړم سکیزمی خوشه د دې سپوم را باندې خوشحالي نشي پیرزو ستا څه نامه ده جی رحیم ډېره ښه نامه ده نه چې ته زما وروارې نو بیا هغه رحیم څوک دی سر هغه فراډ دی دې کې سر ماته څه چل ښکاري ډېره لا نه نو چې ته زما وروارې نو تا د تکلیف مخکې ولې نه کوه سر زه مور منې کولم هغې وی چې اسې نه جایداد دپاره دا څوک منډه کړي سر ما ځکه حل نه وې نه نو ستا مور بیبي ته زه وحشي ښکارېدم امان صاحب نو ما څه خبره کوله وحشي ښکارېدم نه د دې نه بس مې څه ویلي وو امان صاحب مثلا نور مې څه نه دي ویلي رایاد شو نو ما به خپل وراره د جایداد دپاره وجه بلکل سر نه رشته مثلا بلکل نه هلو انکل هلو مای ډیر سن زما بل وارم پیدا شو او د خپل مور پلار صحیح نام یې وښولې دا زړې خبرې دي انکل چې تنخواه یې کمه وي نو داسې غوړ خوبونه خو به ویني که نه ډېره لا کمه تنخواه او غوړ خوبونه یعنې اوس خوبونو ته هم د غوړو ضرورت شو ځکه خو ورځ پر ورځ ګرانېږي سر ما چې نن ځان سره کم ثبوت راوړی دی هغه زما خیال دی تاسو لپاره کافي دی هغه زما د ورور او د ژوندار د واده تصویر دی ته په دې کې څه وایې انکل زه حیران یم چې ته زما د تصویر په شان تصویر څنګه پیدا کړو
دا وګورئ تاسو دا خو دواړه بالکل یو شان تصویرونه دي. زه وایم تا سره دا تصویر د کوم ځای نه راغلی؟ همدغه تپوس خو زه ستا نه کوم. خیر په یو څو ټکو فوټوګرافران داسې کارونه کوي. خو امان صاحب دا خو ما دپاره ډېره ګرانه شوه. اوس په ما ته څنګه پته لګي چې دې کې زما اصلي واره څوک دي؟ مثلا سر تاسو بالکل فکر مه کوئ، ډېر زر به تاسو ته د اصلي او د نقلي پته ولګي. وایم اوس دې الله وبخه نو چې درته به مې وي سړیه ما نه واوړه نو نه منې کېدې. زمانه دې پټې نیو د راشن کوپ نه، اخر ځان دې راباندې خمبیره کو که نه؟ یا لکه خانشاه دا چا سره لګیا چې دې خبرې کوي؟ ویم کتاب ګله دته لګیا یم، دا هم ستا غونته کمه کلو. نور څوک خواسې ځان یې راباندې دوړه کو نو. نه نو ولې چې دا د چا خبر دی؟ دا اوسوک د بر کلي ځان ته بیا سوي هلکه نو تا هیله بیله راشن کوب سره ښکرړمو. یا لکه خانشاه دا خو چې دی زما د مور خبر دی. دا ستا د مور خبر دی نو بس زه به خطا شوی یم نو. هغه د ما خیال دی بر کلي مقبره کې ښخ کړی دی. خانشاه په دې خبرو مې چې دا نشي یارولی پوه شوې که نه؟ او په کړه کې که دې صحیح که نه نو چې دی را میدان ته شوو چې معلومې ویم ښه پوهېږې چې جاجرې مې ځان سره نه دي راوړي. د راشنکوب ماشه مې ماته ده، خو چې د ښار نه واپس راجم که نه نو بیا به سره ګپ لګوو. مړه ما ته معلومې چې دی و. مړه ودیارولم ما وی چې څوک دی؟ ماماجي په خیر راځي لوی چې دلته څه کې راشنکوب ماشه مې ماته شوې وه، نو مې مصري له راوړې ده، خو تا خو وږي ټول څیزونه رانه خلاص کړه. نو زه ته هم ډېرې ډوزې موله نو دا څه نه زه ته هم ډېرې ډزې مه کو نو ته یې چا منې؟ ماماجي ګلزاده هله چې ځو ورپسې یعنې مرانه بد نه دي. راځه دا ولې وګینې دا د سبزي او زه د نه لاړم دفتر ته. دا بالټۍ خو راډک که که څوک پرې راډکوي؟ او نو اوس به دله ټول کارونه په مځه کوم. یو خو د کرۍ کورونه دي، پکې د اوبو بندوبست هم نشته دی. دا بالټۍ خو راله ډکه څه چلو شو؟ غرق شو، لاندې ماما او شهزاده ولاړ دی، ما چېرته پټ کړه. لاندې ور خو به دې زنځیر کړو که نه؟ ما ته څه پته ده چې دا جاسوسان به په ما پسې دي. اوس څه وکړم؟ ورګه خبره وکړه، کور کې معده شته؟ معده وړو باندې څه کوي؟ ویم شته؟ او شته. بس راځه ما پسې کچن ته راځه. اوس خو بیرانې یو خدای خیاسي ګلزادګي و راځه. ماماجي دلته څوک نشته؟ خدایي دا ماتې
بیجانو کور ښکاري لاسلیک که ماماجي مانا زه راته وایم ته لاس لرې که یا زما لاس ته دي زما ده دا داسې مې جلدي نه احمد ماماجي شکر دی الله بچو 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 توریا نن به رانه جامدې نه ځې لالا نو نماز کوي یا به داسې نه کوي اے موري ما دې نه واپګي پرېږده ډېرې مونږ خو دې کټونو کې کټمل و چانو سنډلې څه خو پیاکه وجدمه ها نو ته په ما کټمل سنډې راشنکوب راوله راشنکوب راولې راشنکوب زه نن د دې راشنکوب زور خورم بس یا لکه څه شه اخر ماما دې دی نو مورې تاسو زما په خولې یقین ولې نه کوئ چې ماما مې په دې خپلو غړېدلو بریدو باندې ولیده چې هغه ګلزاده د ډېپرو ساګ وچرې و مخې کور ته ننوته نو هغه خو ما ولیدو خو ما ته څه پته وه چې پیرېدې یو په پیریانو څه سخته وه چې تانېدان د ګلزاده جوړو د ډېپرو ساګ وچرې و هغې کور ته ننوته ځه نو هغه ګلزاده نو په کور کې څوک و ویم خورې دا غونډې غونډې غټې سترګې دا اوږدې داړې یو بس مورې دې ته ګورې همدقه شي ویم توریا خورم دې ګورې دا خو زما قسمت خو چې دا جرمن پیریانو دې بچ کما نه ته ما ته اوس ته وایه مړې د جرمن پیریانو تا ته څنګه ځانې خو پرېږده نو ما ته ځان وښودو که نه د ټیلر باډي ګارډو مجھے پیجندلې ماماجي او د پیریانو د روغجن سړي غوره ډېر سخت بدي شي اوري موږ به ځان سړي غر کې اوس د دې کور کې هم نه پرېږدي خپې سپکو ویم لاس یې ازادو زه د دوی زور ګورم ټینګ کوه ته ځان دغه جیران درته پسې پیریان دي وخورې پټ مې کړی خو مې دا نوت دی پیري وروره راشه هغه بریتو والا سړي د کټ لاندې ننوته لالا زیما حسنزاده واه ته مولا دې دا چیته پوزه خاورې که په ما خو دې تورې نورې تېرې کړي ماماجي دا واخله د هرې تعویذونه مې درله راوړو پوره 5 روپۍ رانه واغشتې ښه اوس را سره نغدي نشته بیا به ماتې درکړم ویې تړه راته حسین زاده زمونږ ماما ګورې هغه دغه ځوان نه دی که هغه تعویذ والا م راولي که نه دې غاړه کې ورته ځوړن کړي او توره ور لاس کې ورکړې ګورې زمونږ د ماما ګورې خیر نشته دی نو ویم کور ته به رانه څنګه راځي ډاډي زه درنه ورځم ناوخته کېږي روبي بچې ما وی دا یو ځای ده خو زما دپاره وکړه زه بلکل کاکا دا ته پخپله وخوره چې خوله دې بند شي ښه نو ته ځې او ځي ښه ده نو په مخه دې ښه یو خبره وره ته به بای ایر ځې او که بای ټرین ډاډي جي زه افس ته ځم ښه ما وی کو ته انګلینډ ته روانې ښه رحیم به م زه آفس ته نن درولم څه له ډاډي دې به تا سره آفس کې هیلپ کوي ګوره که نه ورځ په ورځ باندې په خوراک باندې څومره وړوکي شو او که داسې میاشت نور هم په تیاره وخوړه که نه نو بیا په غېږ کې ګرځوم او الله به ورته وایم او خو ټیک ته ډاډي خو دوی به چاته دا نه وایي چې زه ستا لور یم دا ولې انکل دا ګوره دا د جومیټرۍ سوال دی او زما چې څونه خیال دی ته په جومیټرۍ نه پوهېږې اوکې ډاډي بای بای انکل تا ته نه وایي ته کښېنه همون څه هېڅ نه پوهېږم چې اوس مې څه کول پکار دی سر زما خیال دی چې دا دویم رحیم ټیک چې دا جایداد په چکر کې رالېږلې زما هم دا خیال دی نه مثلا ته بالکل هېڅ فکر مه کوه تا ته به خپل مثلا پوره حق میلاوېږي مړی ته یارېږه مه که نه پخپله به دروغ دروغ او رښتیا رښتیا شي ښه دا راته ووایه چې ماما او شاغه سره دې میلاو شو که نه تر څو به دې پټ کړي
ماما او شهزاده دې خو مې د دواړه ښه مرمت کړه په ګاونډیانو خو په دویم ځل ورته ما روبینې د دننه پیریان جوړ کړ ولې چې ماما مې د پیریانو د یرې تعویذونه غاړه کې ګرځوي نو مثلا ګلزاده خبره دا ده چې ته به خپل واده د خپل ورور شهزاده ماما نه تر کومې مثلا پټې سر مشران وایي که نه چې د کمې بلا تر منځه پوره شپه یي که نه نو د هغې نه بیخي بېغمه اوسه السلام علیکم ماراو دی ارولو علیکم السلام مونږ ویلي نه بلا راله سړیا کومه بلا لالا صرف یو بلا را په دفتر کې روبي هغه ول چې به خواره خوله نیولې وه نوکرۍ پسې به ګرځېده او اوس چې ورته نوکري ترلاسه شوه نو خبرې داسې ښکاري ته به وایي چې دا ټول دفتر د دې د ډېرې دي هلکه ګلزاده چې زما میډم بیبي پسې خبرې کې خو ځان فکر ګوري چې کوک چوک ګوري په خوله سمیږي اوري مړی شرم وکړه میډم بیبي برتي کړی مې او اوس ورپسې لا خبرې م کې نو ښه وایي خبرې مونږ کوو میډم السلام علیکم میډم مثلا دې سر صفت کوو په صفت بابا مثلا بس په جګړه شو ما خپل صفت د ګلزاده او تا نه واورېدو ښه رحیم جی میډم ته لږ د دې آفس حالت ټیک کا د اکبر صاحب راره را روان دی شهزاده جی ته راشي زما آفس ته ښه جي سوځې زما رقیبان شهزاده نه رشاد الرسول صاحب راځه جی میډم Excuse me. زه تا نه یو تپوس کوم تاسو به همدا تپوس کوئ که نه چې مور دې واده ته رضا شوه او که نه خو مبارکه شي جي مور مې واده ته رضا شوه اوهو زه د واده خبره نه کوم نه دي نو تاسو فکر مه کوئ زه به اول کویدن کوم انشاءالله او بیا به واده کوم دا خبره نه ده دلسوز صاحب بیا څه خبره ده یو رحیم زموږ په دفتر کې دغه یادې او بل رحیم اکبر صاحب کر راغلی دی هغه چې ته پوهېږې چې کوم دلته راغلي و د راتلو په خوشحالۍ کې ما مرثیه ویلې وه هماغه ته د دې دواړو خولې بوی کړه چې دوی څه وایي خولې بوی کوم چې ولې دا معلوم کړه چې دې کې د اکبر صاحب راره کوم یو دی تاسو جي بېغمه شئ جي هسې جي تاسو خو خوشحاله یې که نه چې زما مور زما واده ته رضا شوه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او جي مور مې وي چې زه به پوره یو هفته هغې کریم او په خپلو لاسونو به ورته ګوري نکریزې لګوم ښه دا خو ډېره ښه ده ستا مور خو زما مور ده دا خو به درته د واده نه پس پته لیکي څه ما ویلي چې په تلو تلو کې یو شعر ووایم ووایه نو ارشاد دی جي چې دا چې په کجلو شونډې سرې کې ترړنګې تنګ سترګې دې نه دي اباسین څپې وهي نه واچوله سونه په ما باندې د سترګو د شین سترګو د خړ سترګو د راشنکوب لالا نظرمات هغه د پیرې ماما وتښتېدو هسې ماما جي ما اورېدلي دي چې د نظرمات انګې څوک واچي نو په انګې کې ترې ټولې بلاګانې راوغورځېږي مازغه مې لا سپک نه دي خوریا سپین سترګې پیرې پکې پاتې دی سپین سترګې پکې یاد کا د سپین سترګې د تور سترګې د خړ سترګو د راشنکوب لالا نظرمات ویم زما ماجي مبارک شه د کوپړۍ میدان دې وزګار شو السلام علیکم کتابګل لالا دی بخیر رالې لور ستړی مه شې خدای دې وخورانه ویم کاکا جي کښېنه څنګه لار غلطه که دا خانشاه تپوس ته دې چې دی رالم اورېدلې مې دي چې پیریانو سره د جګړه کړې ده دا خو زما ژوند سره تړلې خبرې دي ماړه ویم کاکا جي پوره 200 پیریان دې تول شوي او ماما سره مې راشنکوب هم نه و وایي دوی ته چې راغلې راشه ماما جي مې ورته څه ویلي وو نه لویه خیرې ورپسې موږ په خیرو بدمني یو نه نو خانشاه دې ټولو پیریانو سره د په یوازې ځان څنګه مقابله وکړه کاکا جي په جوټو کراټو
کتابونه دومره مې وځغلوله چې د یوې نه لس پنځلس نیر ته وغورځېده. یاره خانشاه دا ښه ده چې الله درته خیر کو. نه یاره داسې وایه چې الله هغې ته خیر کو یا چای پخې که. خانشاه زه چې دی یوې بلې خبرې له راغلی یم. وایه که نه ستا خو په دې ښار کې چې دی لوی لوی خلکو سره تعلقات دي که نه؟ هغه خو په خپل ذات خبره کوه. ما وی چې زما هغه کشر زوی لسم پاس کړی دی نو که چاته دې نوکرۍ وي نو خبرې مړه ما وی چې څه چل دی دا معمولي خبرې دي. سبا مې کمیشنر صاحب سره میټینګ دی ستا خبره به ورسره وکړم. هلو امان صاحب. السلام علیکم سر. گلزاده صاحب، رحیم صاحب او شہزاده صاحب، دلسوز صاحب. چې د هوټل کې بیره پاتې شوي دي چې زړه کې وی جوړ ګاز کې ترکارو نومونه اخلم. دلسوز صاحب تاسو څه وفرمایل؟ نه دي ما خو چې ټول ایل کپ. ډېره لا ډېره لا ښه نو اصل کې ما دا خبره کوله چې ما څه خبره کوله مثلا چې تاسو ته وایي چې ډېر اعلی او د دې نه پس هم جي بس بیا مکمل بریک ولګولو. او بریک باندې هم سره شوي دي. بریک باندې یاره ته ډېر وانې. ښه نو اصل کې رایاد شو دا زما ورواره دی رحیم. دلته کې ما ستاسو نګرانۍ لپاره رالېږلی دی. تاسو فکر مه کوئ ډېر زر به زه ته ورسو جي. مثلا مطلب دا دی چې دی به ډېر زر په کار باندې پوه شي. زه به لږ ډایرکټر سره ملاو شم. زما خیال چې څوک ماشومان او یا کېدای شي بل چا ته چا وروالي. تا هغه چای پخې کړې؟ توشه لږ یې زر وړه په سر هم درد دی. ښه شابه زر کوه که نه غټه غوښه یې ته جوړه کړه. او مسز روبینا ګلزاده دا مچۍ شریفه ده کوم ځای؟ دا د ګاونډیانو رالیږلې ده د زوی کویدنه شوه. نو بس بیا خو دې مبارک شه. دا مبارکي هغې له ورکړه. زلزله توبه وباسه توبه. زلزله نه ده تا باندې سر ګرځي. او ده څوک مې راغه توري دونه پریشانه کړی یم چې مې ونه ویني نو هسې مې وارخطا دی. تر کومه به دا خپل واده پټوې ورته ووایه که نه. ښه نو په ماما مې وژنې زما خیر دی خو چې ته بې وخته کونډه شوې نو بیا دا هغه پیالې په مټۍ څه شوه؟ څه شوه؟ دلته جوړ پیریان پیریان؟ دا کوتک راوړه میلو دی کوتک راوړه. پیالګه گزارونه کېږي ما شهزاده دلسوزه. شهزاده لالا ته به کومې راغی؟ نه ستاسو څه خیال ګلزاده زه به پړشي ته لمانه کوم ځای کې به رانه پټېږي ها؟ لالا زه ته مینت کوم مور او ماما مې خبر نه شي. دا راته ووایې چې ستاسو دواړو دا واده په زور شوي دي او که په رضا؟ په رضا نو بیا خو بیا خو واله دا مټې یو دانه شته مبارک شه ماته پیسې نیسه بیا به درکوم او پاک رب العالمین دې ما ته هم پکې خپله ناوې وښي تا ته دې مبارک امین امین.
ما چې یو خبرې کولې رونداري ستاسو دفتر کې جینۍ نه ده هغه روبیا دی دی هم حقه نو هغې خو ما سره داسې په خبرو کې هم خبرې شوې ده او سترګو کې تا نه څه پرده خاندي مې راته نو ما وې که زما دپاره وسرې تاسو ښه که نه نو ها بس پوه شوم وی لالا دا ذکر دومره تعریفونه کوي خو چې کینیم نو شهزاده او چې پاسیم نو شهزاده خبرې وختي خو کېنس کړي ما ورته ویلې وی شهزاده نشته چېرته ته نو بیا ستا هغه تصویر مخې ته کېښودو که نه نو ولې چې اوس کړي اصل لالا ما زما په خیال ستاسو خبره خو جوړه ده زه ته یم دا کار په ما پرېږده به زه وکړم که نه روبینې خبره وره ته ورشه که نه لږ لالا له مې ښې ګرمې او ټیټ مزېدار یې چای پخې که او که نه بدن یې یخ شوی چې لږ ګرم شي کښېنه ماما داسې کار وکړه که نه چې اوس خو به که خیر ستا روندر بوډۍ راشي نو دا خبرې دا ده چې مر دلته چې ته یو کوټه په کرې ځان سرې ونیسه اورې مبارک دې شه ایډوانس مړه خوله وځې که خوره څه به یاد ساتې چې څه څه خیر علامې دي خوره لالا ډېر ورځې شهزاده کور ته رانغی شهزاده د ښار د بمبو په اوبو مخته شو نو اوس به مونږ څه کوي ماماجي تاسو به کله د شهزاده لالا د رشتې دپاره ویم ستا خو بل کار نشته بغیر د ډنګه در باندې وخت نه تېرېږي خیر دی زویه چې شهزاده راشي او کور راته په نښه کړي نو هله به ورځو خانشاه ښه چارې کتابونه ستړې مه شي په خیر جوړ تکړه وراره سنې کېنه خانشاه ما وی چې معلومات وکړم که نه ما ویله ته به د ښار نه راغلی نو ما وی چې هغه زما د زوی د کار دی څه چل وکړه کتابونه کمیشنر صاحب سره مې ملاقات وشویه ولې خو را سره پوره یو ګنټه خبرې نه کولې ښه دا ولې وای نو به په حقه نه وه پوره 3 میاشتې پس ورلم او چې په اشنا چکرو نه لګیا نو خو خفه کېږي که نه خو دا خانشاه خو دا راته ووایه که نه چې زما د زوی کار به وشي دغه خبره خو راته وکړه که نه چې فلحال را سره ځای نشته یا او یو میاشت دوه به راته صبر کې ښه نو بیا خانشاه نو بیا څه ستا دپاره مې ورته تیارې چې او د کوچو پسټۍ پرېښوې که نه ډېرې چغې راپسې والې خو ما وې چې راشنکوب یو ځل خفه شي نو بیا یې نشي ردا کولی نه نو خانشاه دغه دی دا اوس به څه چل کېږي ها نو بس ته فکر مه کوه که نه کور ته به راله راځي تا ته زه معمولي سړی ښکارم اړه زیار ښه ګوره چې څوک دي یو خو مې د ماما د لویو خلکو سره څه تعلقات دي چې دې مار به راته راونه ډبېږي ویم کتابونه یو د خلکو نه تنګ شوم د برکلي یو هلک مې په جازونو کې پایلټ څه برتي کړه چې د هر سړي جاز چلولو ته زړه کېږي صحیح ده صحیح ده څوک هغه جمالي وه وایي چې کمیشنر صاحب حجرې ته راغلی دي ورسره سپایان هم دي وایي دا خو رښتیا خانشاه راته ښکاري چې تا پسې راغلی دی ته دې خفه شوی وې که نه خانشاه نه یاره دا به بل څوک جمالي ویل چې د سړک د غاړې ځمکه سره نو په دغه سلسله کې د کلي خلکو سره خبره کوي نو ماماجي ته یې وغوښتې او که نه اشنا مې دی که نه خبره راته کړې وه نو مړه کتابونه د ځمکې هسې بانه ده په چل کې مې رضا کوي پوهېږم بې و داسې وکړه چې کور به یو څو چرګانه لال کړي نو دغه دی د خپل کور کې او که نه نو ستا کور موږ والې دی سر میډم excuse me میډم ما پوره معلومات وکړي چې په دې کې اصلي رحیم کوم یو دی او نقلي رحیم کوم یو دی ښه کېنه څنګه معلومات وکړو ما جي اول دغه رحیم خوله وویکه او بیا مې د هغې چیتپوزي رحیم خوله وویکه ښه نو بیا نو یو ګوپي خوړلی و او بل یې جي سړه قیمه خوړلې وه نو د سړی قیمې والا چې کوم دی که نه دی نو دا ما د اصلي ښکاري مړه شهزاده جیلې سوزه زما دا مطلب و چې ته د دوی معلومات وکړې چې دوی کوي څه
ما ته دې څه پته وه چې تاسو راته څه ویلي وو چې به زما غم یو کېږي دا ورځه مړه اوس بهر کښېنه شیر دې رانه ونري نن په ما برآمد نه دي شوي سر دې خو ډېر زخمي کړی دی مثلا دا خر چې امر نه بچو دې خو وچلو هسې ما دا وي چې تا څوک ونه پېژنده چې دا څوک زما بیخي په سترګو تیاره شوه ما هېڅ څوک هم نه دي پېژندلي ګلزاده صاحب ته مثلا دا ویلی شي چې دا څوک کېدی شي زما خو سر پتا شک دی مثلا څه مطلب مې دا سر چې زما په تاسو شک داسې دی چې کېدی شي تاسو ته پته وي زما خو دا خیال دی چې مثلا دا کار دریم نمبر رحیم کړی بیا مثلا سوچ کومه چې ښه ولې داسې وکړی سر هغه داسې ځکه کول چې دا رحیم د مخې نه اخوا کي ټول مال عزم کی یعنی میم زرما او ټوله زما دا به د هغه د پلار مسله نه وي او راجي نو داسې به یې دله رکم چې پته به یې ونه لګي داسې ما وی رحیم صاحب تا خو چا سره تو مې نه دي شوي بلکل نه زما چې څومره خیال دی دا اکبر صاحب د جعلي ژوره کارنامه ده خیر ده ده خو به زه خوښ شم نه مثلا داسې کار به نه کوې قانون به لاس کې نه اړوي مثلا دا معلومات څه کوم څه ډېره روبي بچي ته ماته ده ووایه چې زما د دې ورواره څوک دښمن کېدی شي ډاډي زه څه ووایم ته څه ووایې بچوړیه ته ماته ده ووایه چې تا په خپل ټول عمر کې چا سره بد کړي دي انکل ما خو ټول عمر بې پلاره تېر کړی دی ما خو د چا هغه ملاس ته ګټه هم نه ده پاسولی که چا به یو 2 څپېړې ووارم نو زه په تې غلی شوم ډېره یعنې تا خپل ټول عمر د اعلی قسمه بزدلۍ مظاهره کړې ده انکل شرافت مجبوره کړی وم شرافت دا شرافت دی څوک او د کوم ځای دی چې ته یې مجبورولې او دې کې د ده لاس دی ډاډي دا هغه شرافت نه یادوي دا شریفانه شرافت یادوي شریفانه ډېره دا شرافت څومره ښه شی دی ځکه خو تا وهلو خوړل اوس تا له دا پکار دي چې ما څه خبره کوله تاسو وې چې تا له دا پکار دي تا له څه پکار دي پیسې دې پکار دي نه زما پیسې نه دي پکار رایاد شو تا له باډیګارډ پکار دی ډاډي باډیګارډ دله پکار دی د باډیګارډ خو بندوبست وشي خو آخر د ده دشمن دی څوک انکل زما شک د آفس پر رحیم باندې دی ما ته ښکاري چې ما د خپل مخې نه لرې کول غواړي زما هم دا خیال دی که څنګه روبي بچي ډاډي هغه خو داسې هلک نه دی خو خیر پته به ولګي ویم شهزاده څو ورځې کور ته څه رانغلې چې رنګ دې سپین شو اصل کې مامدي زما د ځوانۍ ورځې خو اوس شروع شوې هغه د چا خبرې چې په بوټو څپرلې راشي نو ګل خو به غوټې کېږي او زما یو شعر دی چې په رنګ مې متیرو زکلشن پوپای د هرې کوڅې د پیرنګیانو ډکې دي نه وچولی سونه په ما باندې واه دا ستا خپل شعر یو او مامدي دا ما د شوتلو په ټیک کې په پرخه لیکلي نو بیا پیټې موشه او امین شه مامدي ګوره دا ټکي ځان پسې مه وایه بیا به درته د کلي خلک هم وایي که څنګه حسنزاده ویم پتا شه چې بیا داسې ګډوډ شعرونه نه وایه ماماجي ډېر نیغ ورته مه ګوره که نه سپېرې سترګې دي نو د نظره یې نه کېږي ویم ښه دې شه سپېره شهزاده زما خیال دی دا پیره دې ښه خوراکونه کړي دي نه مامدي قسم په خدای که د ګوړو نه علاوه مې هېڅ هم خوړلي دي خو چې کله نه د هغې د مینې بعد والي منې فرق محسوسوم
ویم دا کور خو راته وښیه چې دا جینۍ څوک ده او دا کوم ماډل ده د تاسې ماډل ده ماماجي او هله به دلته کور کې به چې ته مور له مې تورې کوشمې والم ځان پیکه نو ولې په چشمو به څه کوې ماماجي د هغې داسې نوراني څېره ده چې دې ورته وکتل که نه نو په پړق کې به دې سترګې وسوځي ولا نه دا په تاسو شو ستا خو کې شوې زما خیال دې زه جینۍ یاد کړې یم زه ځمه ګرځي به راپسې عجیبه خو دا ده چې تا له په سر کوم وخت چا ګزار درکو که نه نو هغه بل رحیمه به همدغه وخت ښایي نو مثلا هغه هم چا مثلا کړی دی والد او هغه هم چا وهلی دی او سر تړلی کور ته ورتلی میډم تاسو دا څنګه پته ولګېده ما ته اکبر صاحب په ټلیفون ویلي څه چې اوس د چا دښمني کېدی شي دا سوچ خو زم کوم تاسو دواړو کې یو اصلي رحیم دی خو کوم یو دی دا لا ثابته شوې نه ده خو څوک خو دي چې ستاسو جایداد پسې لګېدلي دي ځکه خو په تاسو دواړو ګزار شوی دی میډم اکبر صاحب سره دومره سنس هم نشته چې خپله مینه وپېژني زما خپل تره ما نه پېژني رحیم صاحب دا خبره به تر کومې پټېږي آخر به یو ورځ څرګنده شي زما خیال چې تا ته د آرام ضرورت دی ته چوټي وکړه مثلا کېده سر زه راتلی شم او دلسو صاحب زموږ له ډېر ناوخته نه کړه نو اصل کې چې زه ماما سره ناست یم د حساب کتاب هم کولو که نه دی چې څومره چرګان به راکړي څومره روټي به پکارېږي ولې چا ته روټۍ کوي څه دې ته اوس ګورې ښه پیژه او ځان یې ناجاړه کړي دي وایي نه شم څه دې وایي ما ویلي چې د واده ملیمه ولیمه نو مړه په واده دومره خرچه څه راکې نو اصل کېږي د ماما به مې چې د جرمن مېلمانې راځي دي او نور به م چې چې ډېر لوی اوچت اوچت خلک راځي که نه د جرمن مېلمانه او که نه ځي هټلر بچي بچي راځي او درې خوی خواښتیانې دي دي به راځي او کېدای شي چې ټیلر په خپله به راشي چې تارم کړي دي خیر ته دا خبرې پرېږده د رحیم نه خبرې دغه نه او ما ته چا ویلي و چې د اونې لاندې روان یو نو هلته وایي په اونه کې ټپوس ناست و د هغه په پنجه کې هډوکي و هغه په سر را پرېوتې دي نو چې لږ غوندې وایي زخمي شوي دي هغه خو وایي چې چا را باندې ګزار کړی دی نه دا خو به وایي که نه جي اخر زما جاسوسي م چې جاسوسي ده که نه ده ټول چل ورته دي څه ګډوډ ضرور دی خیر پته به ولګي ځه ته ورځه بهر کښېنه ښه تاسو ته دې زما په دې بس ته پاسه یو شعر ولیکو نو ویمه نه دي ته په خبره نه پوهېږې دا ولې روبینې نن ډېر زیات ناوخته شو ځکه دا یو پیالې چې پاتې دا مسکه که نه بس نور ګوټ هم نشم ما ویل زه دلته راتلی شم په خیر خانګل صاحب راځئ که نه راځئ روبینې جی زما خیال دی خانګل صاحب نن بیا کور والا والی دی چیوله دلته راغلی شه دا چیوله لږ ګرمه نه دا خبره نه ده او نه څه چیوله راغلی نو بیا خو جي ما ته نه یادېدی او نه مې ستاسو دیدن پکار دی زه خو چې تاسو په خوب کې وینم که نه نو خفه سره باندې راشي اصل کې خبره دا ده چې تا ته خو پته ده که نه چې ګراني ورځ تر ورځه زیاتېږي ها پوه شم مطلب کرایي راته معاف کوئ نه کرایي درته زیاتوم ولې چې دا نښشته او لوی کور دپاره دا کرایي ډېره کمه ده نو بیا د دې خشته او لوی قبر به څومره اخلئ تا سره به زه رعایت وکړم صرف 3000 روپۍ هسې ما وي په خپله ځای که د میوزیک کړکۍ نه دې بار ولم څه ته ما خپل کور کې بیزته کوې ویم همد دې خپل کور په منګکانو دې وجنم ګوره اوس دې په ما باندې رو بچې
زه وایم چې یو منټ مې نشم برداشت کولی سبا سهار د دې کوره وځه او ضرور وځه ورېږه ته ولې لا چیم ورکې درته وایم زم درته وایم چې سبا هسې روبیني روب داد کې خو ماما نه کم نیم ښه مالا معلوم یې جی تا دا مجل چې تا سره زه روبي میډم مینه وکړم بکواس پته کې په ایمان قدر علم چې په جوختو دا باندې وخېږم نه ته ما ته دې وایي چې ته ما نه ښایسته ډېرې که څه چل دي څه ته ما نه ډېر ښایسته ماړه چې راشه چې مقابله وسه نو کو چې سل کسان دي پړکي بل کته ته وایم السلام علیکم ماوی جی شهزاده لالا مې دی زما د سترګو تور دی او زما د زړه ټکور دی هلکه ګلزاده ډېره چاپلوسي به مې نه کوي ښه تا ته پته چې زه نن په کوم سیټ ناست یم اخر ابچري او ما تقسیم څه شی دی ځان پوه کړه پرېږده لالا یو کور را سره روبینې جګړه وکړه هغه هم ستا په سر او دلته هم را سره چې کم دی نو ته اوس په غوسه یې نه روبینې خور د سړي پسې جګړه وکړه وایي چې بیا نه راځي مونږ سره نوروري څه چلو کوم چې روبي بیبي مې د خپل نظر نه یو منټ هم اخوا دیخوا نه کوي اوس یې ماته ګورې رور د رور سټ ته به دې ګوري زه او په ایمان لالا دا خو رښتیا مطلب مې دا دی لالا چې هسې ګوره ډېر خوش قسمته یې ښه ګینې د روبي رښتې پسې خو ډېر خلک راځي او دا مسلسل انکار کوي نوروري عشق خو بېل شی دی که نه هسې ګلزاده چې تا مور او ماما کله ورلیږي لالا لږ صبر وکړه یو سړی دی د روبي رښتې پسې لګېدلی دی که نه وایي چې دا به رانه څوک کوي دا وختي چې ټیلیفون کړی و د هغه ما ته وي ما سره روبي میډم میله وکوي وي چې زما د ایډې څه چلو کو ګلزاده دا ایډ څه ته وایي ښه دا کویدلې ته وایي که نه دا څوک دی د دې دا مجال دې ما نه په ځوانۍ ښه دي په پخایش کې ما نه ښه دي او په زمان یې په سترګو کې ګلزاده کشش زیات دی په مزه لالا لږ مطلب مې دا دی چې زه خیر د هغه زه پېژنم او زه بیا درته په ګوته هم کوم خو خبره دا ده چې ګورې روبي دنه خبر نه شي خوند دا کوي چې جینۍ هم خبر نه شي او لاره هم ځان ته صفا کړي او په ایمان دا خبره دې بلکل ټیک وکړه بیا عشق بدنامیږي ضمیر ګله ته په دې عمر کې هم ډش ته ناست دی ګوره که زه کښېنم نو بېله خبره ده خو ستا جامې سره ډش ښه نه ښکاري د امان صاحب نه تپوس وکړه چې څه به څکي نه مثلا سر زه هېڅ هم نه څکم بس تاسو وکړم مثلا زه حاضر شوم ګوره امان صاحب دا ستا خپل کور دی مه شرمېږه چې به وڅکي ښه ده سر چې تاسو وایي اوبه څکم نه څکي بالکل نه څکي ښه ده نو ضمیر ګله بیا ورله یو ګلاس اوبه راوړه امان صاحب اوبه راته راوړه نه ښه نو ما دا خبره کوله چې ما څه خبره کوله مثلا سر تاسو د باډیګارډ خبره کوله مثلا د خپل مثلا د وراره دپاره ښه نو ستا په نظر کې څوک شته او سر زما په نظر کې یو ډېر باروبه انسان دی دومره باروبه چې کارغان ته پناه غواړي مثلا دا ځکه تا هم دلته پناه اخیستې ده ښه نو دې بهادر انسان سره زه لیدل غواړم ما ته څه تاریخي انسان ښکاري بالکل سر هټلر پسې دویم نمبر سړی دی مثلا هټلر څومره جنګونه کړي دي مثلا د تیف اولادي انسان د مټو په زور یې مثلا کړي دي ډېره لا حیران پاتې یم چې دې فولادي انسان سره تر اوسه پورې زما ملاقات ولې نه دی شوي سر دا ستاسو خوش قسمتي دی چې داسې فولادي انسان به ستاسو ستاسو وراره مثلا کوي دا حفاظت کوي نه نو دا باروبه او جنګجو انسان اوس په کوم عجایبګر کې دی مثلا په عجایبګر کې نه دی خپل کلي کې دی مثلا یعنې دی ژوندی دی یس سر ډېره لا نو بیا خو زه عملاً د سره ملاوېږم امان صاحب ورځو بالکل سر ډېره لا ته ایسار شه هلته چېرته ونه یارېږي راځه امان صاحب بالکل سر
مثلا صاحب دا سوال دی کوم سوال کړی مثلا هاتري خبره کړې کله دې کړې وه مثلا صاحب د هټلر او د باډي ګارډ هغه خبره ښه رایاد شو ښه نو دا غزوان دی خیر چې ته وایې نو السلام میلمه یریږي به نه زما په حجره کې به حفاظت کېږي شکل او وجود نه په داسې ښکاري چې واقعي فولادي انسان دی خو خیر څه نام یې کلاشینکوف خان ډېره کلچرل نامه ده بلکې اګریکلچرل نامه ده کلاشینکوف خان دا زموږ د ایجنټۍ مالک دی مثلا ښه نو منیجریا حکم کوه دا راته ووایه چې نن سبا د څه شغل دی بس صاحب بې حسابه ځمکې مې دي زمینداري کومه ډېره لا دا راته ووایه چې دلته کې فصل حریف کېږي فصل ربي یاره خدای شته چې دا دواړه ډېر ښه سړي دي زما تابعدار دي او ستاسو ورسره څه کار وي مثلا کلاشینکوف خان ته صاحب مطلب دا دی چې ستاسو د غنمو فصل مثلا ښه کېږي ولې دواړه نه مړه پوهېږم دواړه او فضل حریف او فضل ربي چې کوم دی که نه دا زما زمینداران مغې خو یې راله کري ډېره لا ښه نو ما دا خبره کوله چې ما څه خبره نه اشاره یاد شو ښه نو مونږ مان صاحب دلته څه لپاره راغلي ما ته هم رایاد شو مثلا خبره دا ده چې کومې خبرې لپاره راغلي یو که نه نو اوس یې ورسره کوم صاحب هم کلاشینکوف خان خبره دا ده که نه چې غوږ دې پاکه ټیک شو بس ټیک ده اوکې نو بیا زما خیال دی چې ځو منیجریا ما وی که چایو ته مو زړه کېږي نو دې کې ګورې سهارانې تازه پرتې دي نه مهرباني ملیدل صاحب چې څه دا ستا غزوان دی ځو چې ځو بس برک شروع بیا دا سړی دی ولیدل چې لاړ کوم د بتې په شان چې کاږه واکې قدمونه اخلي عمدکه دی د یوې ضروبي سره کویدن کومه خبرې واده هم شته او یو زلمی زوین دی ها دا هغه ځوان دی بچو به خو په ځمکه غوښتي خو خدای راله په اسمان راکړي اسمان نه غلط شوې ما هر څه چې دي خو چې د نه بچ نه شي ورځه پې ورځم پې ورځه نو ضروري یې چې نه کور کې مې په شریکه راګیر کي نه نو لالا ته د روبي دپاره دومره قرباني هم نشي ورکولی ډېر سوچ ګوري د یاري په ورځ نه دي پیدا ځان پوی که ګلزاده خوړلي سکري رابخه دویم خوړلي سکري ګوره ماما ته مې دوا سلام وایه ما ټول وربخلی ورشه لاره وختي راسه درته ناست یم چې ته چېرته تللی وې خدای خبر چې سړی د کور نه سار وځي چې د کوم ځای کې ګرځي نه نو ته په ما څه کوې پیسې مې پکار دي پیسې وباسه پیسې د څه پیسې هفته وړاندې مې درته 100 روپۍ درکړې وې که نه ما سره پیسې نشته یا لکه تا له شرم نه درځي پردي کورونو ته راننوځې او تا له شرم نه درځي چې ته په دې عمر کې ودونه کوې یا لکه دا څه به پاس کې لګي چې زه به پاس نه کوم چې بلکل صحیح ویم تا سره به زه اوس وګورم هنرمندارې خو چې ښځې ورپسې سینډل وویسته نو خېټه عشق خدا چې منډې والي دا به وي چې په کوټه کې منګک بند کړي دي او پیشو یې ورپسې میو کړي ده یاره شهزاده راله دغه د دلسوز ورسرې وایي چې د خولې دې پې ډکه ښکاري شهزاده دلسوز لاله ویم څنګه چې خدای پاک د له حسن درکړی که نه همدغسې طاقت هم درکړی دی
نو ضروري حسن او ښایست او روب داب دا خو د پاک الله ورکړه ده او زما په خیال کې په دې ټول کلي کې همدقه یو دانه زوم چې خدای پاک چې په ما رایستي دي اورې ټول پلوشن هم پتا ده ویشته یا لکه د پلوشه څوک دی پلوشه نه لالا پلوشن یادوم حسن ته وایي حسن پریده مړه پیږم په انګریزي مونږ انګریزانو سره به دا ټیم پاس کړي دي ښه پې پېژنم خو دا ماسې ستا ټیس اخیستو دې خبره کې چا انکار کړی لالا موږ دا لکار ګورو سه کم شکر لږ ښې چای خو زما دې لالا له مخې که نن نه چې خو بلکل نه څکم زه خو دې له راغلي یم روندارې مامې چې ته هغې خپلې ملګرې سره صرف او صرف دا خبرې وکړې که نه چې شهزاده کله مور او ماما راوړېږي نو ښه به یو لالا زه به سره دا خبره نه کوم ما نه به ستا خبره پټه کړي ګلزاده رور به درته کور وښایي نو روندارې اوس خو ورته رور مې وایه ګنهګارې دي وایي نه ستا رور یادوم روبینې هغه خو زما په خیال چې روبي خو هماغه کور کې ده که نه هماغه کور کې ده نو داسې کار به وکړې لالا چې ته کور لیدل غواړې که نه نو داسې کار به وکړې چې دې نه رشته کښېنې او سوري پل سره به کوشې او هلته نه بیا پیاده صدر ته راشي ټیک ده ښه نو چې بیا به د صدر نه رشته کې کښېنې او واپس به سوري پل ته لاړ شي نو واپس مې سره بوځي نیکه خبره دا ده لالا که چېرته هغه خېټه دې جاسوسي کوي چې خطا شي هلکه دا خبرې خو دې ګورې ډېره د تجربې او د کار وکړه نو بیا به داسې کار وکړي که نه چې سوري پل نه پیاده پیاده حیات آباد ته لاړ شي ټیک شوه او حیات آباد ته چې لاړ شي نو هلته یو دوه لارې دي که نه نو په هغه پخي طرف لاړ باندې چې کمرې ته تاو شي تاو شو نیغ لاړې 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 که نه هلته یو دوه لارې بیا راشي بیا په ګس طرف را تاو شي ټیک شوه اور پوزه مې خوږې نو بیا د هغه ځینه به چې کوم دی نو بیا به یو دوه لارې را ځي نو بس بیا ګس طرف ته تاو شه مړی نو دغلته مخامخ بیا کورونه دي کورونه دي ټیک بس نو دقه کورونه دي پاک رب العالمین دې ګلزاده وروره دا په هغې ځای کې په کار کې چې کوم ځای کې دي اړخ لګي نو کومو هماغه کورونو کې چې په کوم کور کې سپی غاپي دغه د روبي کور دی خو زما نوم به ورته نه لي ضروري یې تېر سیم به دي چې اوري خفه کېږه مه په دې خبره اوري پورې زما راتلو پورې به دا پشمینه تاسو کوئ هغه لالا ولې نه راځه لورې داجي زر به راځي ښه حسنه چې لاړ شي او په میاشتو بارې ولورې بس دوه پس به خامخا راځم ته ولې خفه کېږي او یا دلبرو زه څه ټول عمر دپاره خو نظم نیک بختي چې داسې اوښکې څاڅی ماماجي چې ته په دې کور کې دا کور خو به تش تور ښکاري ویم د ځان خیال ساتئ چاته مه وایه چې ماما مې کور نشته کنې لوړ به مو تیر کي کور دی خو ناچاکه دی نو ماماجي د ناچاکۍ خو ورته ځکه نه وایو چې بیا به خلک وایي شکر دی قبر ته یې خپې ځوړندې کړې دغلته خو نه پوهېږې که نه ویم زمری که په سل پنجرو کې بند دی که نه نو خلک د نامې نه یریږي او دغه مثال زما دی لالا زما به خو تا پسې جبی شي هغه د بر کلي ترور لزانو جبی بدله ماتی او ویم ته خو د راشنکوب خورې او دومره وړوکې زړه دی دی ماماجي مور مې نوره نه یریږي خو دا وایي چې چېرته په ښار کې د سوپونه وي تا له خو بیا د ځان د خلاصي چلم نه درځي خوريه تا زما د ماماګیرې رخ لیدلی دی زما د روب د ابروخ دې نه دي لیدلی بچو د زرو په قدر زرګر پوهېږي ګنې دومره غټو غټو خلکو به مې تابعداري نه کولی ماماجي دومره تادي څه دپاره کې لږ خو ایثار شه که نه نه اول به ډوډۍ خورم بیا به چای څکم او بیا به په ځان وزل آیات کرسي چوف کوم هله به روانېږم چاچی دا ماماجي مې بیا چېرته روان دی لورې د چا یو معمولي غونته کار دی سل شپږ شلې بدماشان د ښار نه زغلول دي بیا راځم ماماجي کور هم بیا یوازې شو شهزاده ته وایه چې کله کله خو راځي که نه ښه لورې هغه سره جنګ جګړې کوي او بیا یې یادې
چاچی دغه جګړې خو مې یادي که نه دغه جګړې دې وي خو څوک خو د چا وي که نه رحیم صاحب جی میډم ما دا تپوس کو چې د اکبر صاحب واقعي ستاسو تره دی جی ما ته چا ویلو نو هغه زما د پلار دوست و تا ته مور هم د اکبر صاحب نامه اخیستې وه همدا خو غم دی که نه چې ما ته مور د پلار هېڅ نامه نه وه ښودلې او چې کله دې ما تپوس وکړو چې زما پلار څوک و نو دا ټوله کیسې ما ته تېره کړه او د تره نامه یې درته وانغسته بلکل نه افسوس خو دا دی چې کله زما مور مړه کېده نو زه دلته افیس کې وم د نیمه بتې په آخري سلګۍ م تپوس کړی پلیز کښېنه پلیز رحیم تا ته پته شته چې د اکبر صاحب یوه لور هم شته نه خو زما د اکبر صاحب په لور کې څه مطلب نشته ښه فرض کړه که زه د اکبر صاحب لور وی نو بیا نو بیا څه ګوره د اکبر صاحب په شان د خودغرضه او لالچي انسان کم از کم ته لور نشي کېدی او که فرض که داسې وی نو اکبر صاحب ما سره ښه کړي او که بد ستا دپاره به ورته ما هر څه معاف کړي وو ته رښتیا ده هسې د دې مقصد نه نه سم نه بس هسې یو فرضي سوال و نور سم نه ښه نه زه افیس ته ورځم ویم اکبر صاحب د الله فضل دی زه چې د روارونه د 10 میله لرې م روان یم که نه نو زما د یارې به پې څوک ګزار نشي کولی ډېره لا ډېره لا یعنې ته به زما د روانې 10 میله لرې روانې نه یاره دا خو مې هسې مثال درکو ویم یو ورځ ټیلر دشمنانو ګیر کړی و ټیلر ښه 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 ته چې پې کپړې ګنډې هغه یادې هټلر یادوم دا ټیلر به ورته ما د مینې نه وي د جرمن پوچ کې اولدار میجر و که نه ښه ښه هټلر یادې ښه نو چې دشمنانو ګیر کړو بیا ویم خدای شته چې ما ته څه پته نه وه زه ترې داسې 10 میله لرې ومه ویم چېرته سپي ته به مې کورې ویلې نو زما اواز چې دشمنانو اورېدلی دی نو ټیلر یې په ځای پرېښي او تښتېدلي دي ډېره لا ډېره لا یعنې ستا کمیونیکیشن مطلب دا چې ستا اواز تر د 10 میلو پورې رسېږي دا خو ډېره د حیرانتیا خبره دا خدای والې دلته څه کوي څه ما ترې څه ووایي بخیر خانشایانه که داسې لکه بیا زمیرګله ته دلته څه کوي وزه دلته زه سره نوکر یم که نه مړی د صاحب باورچي سره و که نه نو ما ته ویل چې یو باورچي راوله ما څه شوه چې راغې اورې ویم زمیرګله خوله په واپچې ته نه صاحب دا زما سینه دی ویم چې د دس نه خو یې ساتي که نه داسې ښه پخلی درته وکړي چې مړه نو ډېره لا ډېره لا یعنې دا اعلی قسمه باورچي م دی نه نه صاحب دا چې به مو کله کله د ګوپال په ځنګل کې اوسې ښکار کا که نه نو دې د تا هغه خبره کوي ولې زمیرګله وکینه دروغ مه وایه یاره صاحب چې دی خو درته ځان پوه کړي که نه په ایمان کې ګوتې به ورسره وخورې او مړی سورکۍ چرګ به نه هېر کړي ما سره لګړي پاتې شوی دی ډېره لا ډېره لا یعنې په یو ټکټ کې 2 مزې خو زمیرګله دی خو ما د خپل واره د حفاظت لپاره باډیګارډ ساتلی دی وصاحب همداسې ښه همداسې ښه ویمه صاحب چې دی درسره یي که نه په ایمان د چا د لاسه به وان وخورې او دی په ایمان که په دوربین کې به وینې او ویم زمیرګله خدای دې غر که زه خو دې په شرمونو شرمولمه ښه صاحب زه ځمه نه نه کېنه خبره کوو کېنه نه ما وی د باد باران څه پته نه لګي صفیا کې مې په کوټه سرتورې پرتې دي ځې زه به مخه دی ښه نو
وایم صاحب بار دې سپي ته مو لږ خیال کوئ چې ومې نه چیچیه ضمیر ګله زما صاحب یم پرېږده چې ځي دی نور نه شي تارېدی کښېنه تېوز کړه کښېنه چلو Itu kuti دله سم کور کې خدای خبر چې د روبي بیبي سپیله چا نشه ورکړې ده که په غاښ یې تړي دي چې خپ نه کوي زر وخت کې به وګورو نو نه په خدای چې دا کور دی او نه هم دا وي که نه نه کشکشم تیجی بس هم دا کور دی که خیر itu kuti oga pige kana khudi diwa oga pige ila sprida khazi tani yadu mazis piya du mrukiya da produ kurne kisake idel teji o kor leto magi kari spidi kha yara tuhmat dir bi wakuf khari ide bi wakuf ti chatawi tata سویس خدای ته پته دی چې ملمیم چې درته نشم ویلي زه ډېر زیات ستړی شوی ما دلته یو کور پسې ګرځم سپي دی وکړې هغه راته لږ وښایي نو مهرباني به دي یاره دغه مخامخ کور دی ورشه مهرباني خو یو خبره درته کوم ځوانه چې ګورې هر چا ته به نیغېږي نه سړي سړي پېژنه ځه کاکا ځه خپله لار نیسه د کاکا دې چاته وي زما په دې بله میاشت کې واده دی خوا دې خوا سړی د تخکیب کاکا ټولې زلفو دم دي زارې زارې شکم به ورته سر پکې یوسف صاحب خیر دي دي که نن ماته دلسوزمونه وی نو خیر دی نن خو ډېر خوشحال ما د امیدونو کور مونته په جون مې نوې سپرلي راغی ځکه خوشحاله دا کوم داسې خوشنصیبه کور دی چې په تا یې سپرلی راوستو ښه درته پته لګي خو تاله هسې دا خبرې خوند درکوي سړی لږ په زور خو وایه که نه اصل کې دې زه د سپي غپار پسې ګرځېدم ومې موندو د سپي په غپار څه کې مور ورلیږم رښتې له نه نو د سپي د غپار تا د رښتې سره څه تعلق دی تعلق شته که نه جي تاسو نه وایئ چې تاسو سپي ساتلی دي او ولې معلومات ښه شي دي که نه جي او ستاسو سپي په سور کې غپېږي او د غپارې نه پس کوونکی دي لکه چې دا کله چې تارې سلیپي او خو تا ته چا وویل دا خبرې پرېږده یعنې زما معلومات صحیح دي د څه معلومات دا به درته په خپله پته ولګي چې په سپین رخسار د تورې زلفو دم دي زارې زارې شکال به ورته سر پکې خدای خبر چې نن په ده څه چالو شو لالا بهر راغلې لویه شخور ډېر ستړی یم وی ماماجي راته ما خو په جارو له ستا د خپو خاپونه هم نه دي روان کړی او بیا راغلی شکر دی داجي چې تاسو راغلی زما در پسې زړه ډېر خفه و داجي زه ځم چې تاسو له چای پخوي لالا ډېر ژر د ښار نه رانغلې ویم که زما په راتلو خفه چې واپس لاړ شم نن دومره ښه قسمت زمونږ چېرته دی مور مې هسې تپوس کوي نه نو خورهیه دا روب او دبدبه چې کومه ده که نه نو دا د الله ورکړه ده دا په پیسو نه خرڅېږي بېشکه ماماجي خو چل څه شوی دی ویم چې د صاحب بنګلې ته ورغلم نو زما د راتلو په خوشحالۍ کې د ګلونو ګیټونه جوړ کړي
او پرن مې راته دنیا خلکو درولیو هر سړي به راته اول د ګلونو هره جولو مبارک شه ماماجي نو بیا نو وایم په سوپله ناست نوم چې په ګیټ باندې اتیا سل کسان سره د وسلو راننوتو د صیب پرواري ټوپکې کېښودې وی نو هغه راغلي خلکو ورته اړوسونه ویلو نه یاره د هغې نه خو ساه اوتې وه بس د صیب رواره ته وي چې ونه خوځې چې ناګانې په ما نظر پرېوتو ته خو هم د یارې نه رپېدې ماماجي نه یاره هغې چې زه ولیدم نو هغې د یارې نه په رپېدو شویه چې زه ورپاڅېدم نو یو راته ووې چې راشنکوب خان په اسمه مونږ ته پته نه وه چې ته دلته مونږ معافي غواړو دا دې لاړو ویم د سترګو په رب کې دشمنانو تښتېده وعلیکم السلام ماماجي مورې السلام علیکم څه ده نصاب سیلی وړې مړه ماماجي د هغې پته ولګېده د چا هغې هر وخت په خوبونو کې نه دي مورې بسه ماماجي پسې بسې تاسو ورځئ ښه وځیا ستا لپاره مورې نه ورځو مورې ماماجي زه خو یم چې په دې ورځو کې دا خبرې مې غوښي نه بس د خوشحالۍ خبرې یا الله ډېر شکر دی چې زه ماشاءالله د دې ډولۍ امان صاحب ستا هغه هټلر خو داسې وتښتېدو چاډو پته یې مو نه لګېدله او زمیر ګل ما ته وی چې هغه ما سره لنګري پاتې شوی مثلا سر ما ته څه پته وه د شکل نه خو مثلا بلکل زمری ښکارېدو باروبه ښکارېدو خو مثلا سر خبره دا ده چې خبرې خو معمولي جاله ډوډۍ نه شوې مثلا ښه نو اوس به څه کوو نو مثلا سر بس اوس چای به اوس کوو ډېره لا ته ما دلته چې سکول نه راغوښتې او که د دې دپاره چې ته ما ته ده ووایې چې زما دې دواړو کې اصلي وارث څوک دی مثلا سر د دلبر خان شکل خو ماته یاد دی او زما په خیال چې دویم نمبر رحیم مثلا ستاسو اصلي مثلا دی واره دی ډېره لا یعنې ته د شکل اکسرې مو کړه خو زما یو شک دی چې ما څه خبره کوله چې دا چې دویم نمبر رحیم ستاسو واره دی خو خیر دا خبره پخه نه ده او زه به هم د دوی دواړو نه یو معلومات کوم څه معلومات مثلا زه تا ته فی الحال دا نشم ویلی ځکه چې دا سیکرټ خبره ده سیکرټ خبره ده دلسو صاحب څه دې راوړو یو منټ جی رحیم صاحب ملاوی کا ښه ټیک ده دیدی او اکبر سی د دې مطلب دا دی چې روبین زه په تیاره کې ساتلی یم دا ځکه یو ورځ ماته دې وویل چې که فرض کړه زه د اکبر صاحب لور یم نو بیا پوه شوم میډم زه خو در نظم خو د میلمنو قدر وکړم میلمانو خو یم قدرمند دلسو صاحب اخر میلمانې د چا دي ویم زرین خانه ډېر بدل ښکاري یاره مړه خانشاه په ما کې به څه بدل شي نه خدای شته په دې ګیره کې مې لومبي ځلې ولیدې که نه او لکه زما پکې ګورې ډېر روغدار ښکارې ښه دا راته وایه چې څنګه دې پېښه زه خو یم ماماجي دا د هخوا دېخوا خبرې پرېږده او هغه د کار خبره ورسره وکوئ د څه خبره خانشاه دا زرین خانه زه د شهزاده د رشتې په سلسله کې راغلی وم ما وی چې زمونږ د پخوانۍ یاري په خپلوۍ کې بدله شي د ده خبره کې ته خو مې یو ځل مړه په حجره کې په ګډاو لیدو دومره خفه کم چې ونه سړیه دې نه یادومه داسې که شل یو ځای کې که نه نو د هغه به یو لاس جوړ نه شي عجایبګر والا ورپسې ځي راځي په 40,000 رانه
پاڼه پاڼه د ګورګورې نری کمیسي د ګلزاده مزه کوي نه وای پاڼه پاڼه د ګورګورې وای توشه کنه روړیانو پاڼه پاڼه د ګورګورې نری کمیسي پاسه وسنځاده په ایماندارۍ کې د امیر زه تا نه ښه لکه دوپړو غږم مریدینه ما نه ښه چل راځي خو د اسې ځان چېرې مرید یو زه پایه کې وخت تېر اسې روریا دا مال ته ښکارم دوپړي ماره زه شورو شه خورشه لږ صبر وکوئ سکه روري ځان ډیسکو ته جوړې نه وختي داسې مې ماما ته کاته کټ کې خوځېدو را خوځېدو جوړې تاوېدو ته یې مینه کېږي ویم روکیه ته ورکوټوالي عادت کې نظیم ټولم ستا په شان دي خو اوس یې هسې برید لوی کړي یا لکه د تاسو ما ته څه ویو ماماجي روب دا په خپل ځای خو نن د خوشحالۍ اصلي ورځ ده زه خو هم دې میدان کې یو پیر وکنه هډوکي به دې سپک شي وایي نه خورهیه مینه خو مې ورته کېږي خو د خلکو نه یېرېږي نو او که نه نو که خلکو ته پته ولګېده نو څومره بېعزتي به مې کمه شي ویم ماماجي د خلکو لا سزا ده را میدان ته شه ګونګروګان درته واچوم نه د ګنګروګانو خو څه ضرورت نشته خو هسې به لږ تاو شم نو او ښه برابري نور محمدي شه او د شهزاده په پلنګ کې دي پر خط په ډبې ټول د باجه وړي ګلونه وایي د ګلزاده د جرمنۍ ټکه راځي نه کمیس تور مال راوړه او تازه تازه ګلونه درې څلور مال لري محمدي دا ته په خپلې ګړې کې اوښ ګړې ویم ځان ټینګ که په لاسو به دې پولار او خېجي دا د جرمنیانو د کلب ډانس دی وغه زه زم فیدلم وایي د شهزاده په پلنګ کې دي پر خط په ډبې ټول د باجه وړي ګلونه وایي مرید خوشحاله نه پکې غټه شوه مینه کمیس ماماجي دا څه کې دا مې د املا کې لږ فرق راغلی و نو تاوېدم چې ما د املا مې په ځای شي ماماجي ته خو ګډېدې او څومره ښایسته ګډېږې راځه لورې دا څه چل دی دا څه خوشحالي ده چې ماماجي ورکې ګډېږي سوځې د کتاب ګل لورې ته به ژوندی او ما به د نصره ډولۍ کې یوسي چاچی دا شهزاده رښتیا وایي او لورې د شهزاده پیدا نه شوه کوی دندې مبارک شه چې ته خوشحاله نو زه هم خوشحاله یم وایي دا جبینه خو په جړه شوه څه ویم بچې